د غصې د کنټرول کولو لپاره انتهایی مجربه قرآني وظیفه زموږ عزتمندو کومو کسانو ته چې انتهایی زیاته غوسه ورځي په وړې خبرې باندې دوی ته غوسه ورځي او دوی دا غواړي چې زموږ دا غوسه دې زموږ په کنټرول کې راشي زموږ په قابو کې راشي نو که د قرآن پاک د دې یو آیت کریمه وظیفې که شروع کړه کنه صرف 21 ورځې نو انشاءالله د دا غوسه چې دا به د په کنټرول کې راشي د په قابو کې به راشي نو زموږ عزتمندو وظیفه بالکل آسانه ده او انتهایی مجربه ده خو دا وظیفه ضرور شروع کړئ ځکه چې غوسه چې دی کنه انتهایی بد شیز دی انتهایی خراب شیز دی او هر مسلمان دا غواړي چې زموږ دا غوسه دی زموږ په کنټرول کې راشي ځکه چې د غوسې په وجه ډېر زیاتې خرابې انسان ته راپېښېدی شي تقریبا دا څونه خرابې چې د انسان په ژوند کې دي کنه دا اکثر د غوسې د وجې نه دي که انسان د یو بل سره نالګي ده دا هم د غوسې د وجې نه وي که د انسانانو یو بل سره دشمني ده دا هم د غوسې د وجې نه ده که یو خاوند دی هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکو او کور یې وران شو د طلاق د وجې نه دا هم د غوسې د وجې نه ده نو زموږ عزتمندو غوسه ډېر بد شیز دی او وایي غوسه چې کله راځي که نه انسان ته دا بالکل یوازې راځي خو چې کله د انسان نزي دا ځان سره د انسان عقل هم وړي ځان سره د انسان خوبصورتي هم وړي او ځان سره د انسان اخلاق هم وړي نو زموږ عزتمندو یقینا چې غوسه ډېر بد شیز دی نو کوم مسلمانان چې دا غواړي که نه چې زمونږ دا غوسه دی زمونږ په کنټرول کې راشي هغوی د دا وظیفه شروع کړي صرف 21 ورځې د دا وظیفه وکړي 21 ورځې دی دا وظیفه وکړي نو انشاءالله د دا غوسه به د په کنټرول کې راشي نو اوس وظیفه کومه ده دې ته تاسو غوږ کېږدئ نو چاته چې غوسه ورځي که نه دی دې داسې وکړي چې دی دې چینی راواخلي یا دې چینی راواخلي یا دې شکر راواخلي صحیح شوه دا به ځان سره راواخلي نو په دې باندې به د قرآن پاک یو آیت کریمه دی په صورت آل عمران کې دا آیت موجود دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا آیت کریمه دی دا به تاسو یو پیرې ووایي 101 پیرې به دا تاسو ووایي په دغه چینو باندې یا چې شکر تاسو ځان سره رشتې وي که نه په ګوړه وغیره په دې باندې به دا شوف کوي صحیح شوه خو دغه چینی یا ګوړه چې ده که نه دا به ډایرکټ لا خورئ نه دا به ځان سره سنبال کېږدئ بیا هر ورځ به په دې باندې یو پیره 101 پیرې به پې د قرآن پاک دا آیت کریمه دا به پې تاسو شوف کوئ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا به یو پیرې وایي او چې د سره کم دا چینی وي یا شکر وي یا ګوله وغیره وي په دې باندې به دا تاسو شوف کوئ 21 ورځې مسلسل به تاسو دا عمل کوئ یعنی یو پیره به دا آیات وای او په دې چینو وغیره باندې به شوف کوئ یو واره او 21 ورځې به مسلسل دا تاسو وای او په دغه خواږو باندې به دا تاسو شوف کوئ هر ورځ به پې شوف کوئ نو چې کله 21 ورځې تاسو دا دم برابر کوئ هر ورځ تاسو یو پیره دا آیت کریمه په دغه خواږو باندې شوف کوئ صحیح شوه نو چې 21 ورځې برابر شي کله نو بس دغه کې نه بیا لږ چینی راخلی یا شکر یا ګوړه دا ځان ته په چایو کې اچوئ یا په شربت کې اچوئ او دغه چای یا شربت تاسو څښئ نو چې کله دا خواږه ختمیږي که نه یعنی چینی ګوړه یا شکر د دې ختمېدو سره به انشاءالله ستاسو غوسه ستاسو په کنټرول کې راغلی وي او په وړې خبرې به انشاءالله تاسو ته بیا غوسه نه درځي او که چېرې غوسه تاسو له درځي هم نو انشاءالله ستاسو په کنټرول کې به وي تاسو به پکې بیا ډېر مخکې نه ځئ دشمنۍ ته به خبره بیا انشاءالله بیا به نه ځي او ښځې او خاوند به انشاءالله طلاق ته خبره بیا انشاءالله نه ځي ټیک شوه جي امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې وظیفې باندې پوه شوي یئ که بیا هم پکې څه خبرې څه تپوس نو کمنټ وکړئ انشاءالله زه به کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم او تاسو پې پوه کړم خو دا وظیفه ضرور شروع کړئ ځکه چې نن سبا وخت کې دا وظیفه ډېره زیاته اهمه ده ټیک شوه کوشش وکړئ چې ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوئ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان